ها بسم الله الرحمن الرحیم. نو تیر کلاس کې موږ کنټکسټ ای پی آی باندې خبره کړې وه او موږ یو مثال هم پکې کتلی و چې مطلب موږ کنټکسټ ای پی آی څه لپاره استعمالوو څنګه استعمالیږي. نو موږ خبره دا وکړه که چېرته مثال موږ سره یو کمپوننټ وي او د دې څخه دا ویلیو ډایرکټ موږ په یو بل کمپوننټ کې ترلاسه کوو نو د هغه لپاره چې دی له کنټکسټ ای پی آی څخه استفاده کوو. پروسیجر څه داسې موږ بیان کړه چې تاسو به لومړی څه کوئ، کریټ کنټکسټ امپورټ کوئ. امپورټ کول نو وروسته به تاسو کنټکسټ جوړوئ. لکه ګوره فرست نیم موږ یو کنټکسټ جوړ کړی دی، لاست نیم یو کنټکسټ دی، او بیا کمپوننټ کې دننه دا چې کوم کنټکسټ تاسو جوړ کړی دی دا به تاسو پرووایډ کړئ. لکه فرست نیم ډاټ پرووایډر او دې ځای نه به تاسو ویلیو ورته پاس کړئ. بیا ورپسې موږ بل کنټکسټ جوړ کړی نو لاست نیم ډاټ پرووایډر او تاسو به دې ځای نه ویلیو ورته پاس کړئ او دې کې دننه به خپل کمپوننټس لیکئ. بیا دې ځای نه به تاسو د خپل دواړه کنټکسټ چې دی ایکسپورټ کړئ. تاسو ما ویلو په هره صفحه کې مونږ چې کله ماډیول لوستو ما ویلو هره صفحه کې مونږ کولی شو اټ ا ټایم چې دی یو ډیفالټ چې دی ایکسپورټ کړو. هغه نه علاوه که نور مونږ ایکسپورټ کول غواړو نو مونږ څه به کوو، مونږ بل څه نه استفاده کوو، آبجکټ نه استفاده کوو. نو پوه شوئ. نو دلته بیا مونږ څه کوو، دا ایکسپورټ کوو از آبجکټ. فرست نیم مونږ ایکسپورټ کوو، لاست نیم مونږ ایکسپورټ کوو، دا مونږ څه شو ایکسپورټ شو. ها نو پوه شوې، دا به از ابجکټ چې دی مونږ دې ځای نه چې کوو ایکسپورټ کوو. اوس دا ویلیو چې زمونږ چېرته په کار وي، لکه مونږ سی کمپوننټ ته راغلو نو دلته به مونږ څه کوو، دا دواړه چې مونږ ایکسپورټ کړي دلته به مونږ امپورټ کوو. خو ایکسپورټ کې تاسو یو شي ته خیال وکړئ چې تېر کلاس کې ما تاسو ته ویلی و چې کله تاسو کنټکسټ جوړوئ چې کمپوننټ نه د باندې جوړ کړئ. کمپوننټ کې دننه به تاسو کنټکسټ نه جوړوئ، که جوړ کړئ به تاسو نه ایکسپورټ کېږي. نو دا موږ د باندې جوړ کړی دی. دلته موږ سره چې دی امپورټ شو. امپورټ نو څه به څه کوئ، دلته تاسو چې کوم ای پی آی تاسو کا پرووایډ کړی هغه تاسو دلته از کنزیومر استعمالوئ. نو تاسو به دلته لیکئ چې دا ستاسو کنټکسټ ای پی آی ده ډاټ کنزیومر به لیکئ. دا به سټارټ هم شي او دا به کلوز هم شي. صحیح ده. او هغه نه وروسته بیا که تاسو هغه ویلیو ترلاسه کول غواړئ نو تاسو به یو کال بیک فنکشن دلته کال کوئ او په دې کې به تاسو یو پارامیټر راخلئ. نو هغه ویلیو چې تاسو په دې فرست نیم کې دلته پاس کړی دی دا ویلیو به ډایرکټ تاسو چېرته راځي، دې ځای ته به راځي. صحیح ده. نو اوس دا ویلیو خو دلته راغله، دا ویلیو مونږ دلته بېشکه شو کړی، خو دلته بله موضوع ده چې مونږ دوه کنټکسټ لرو که نه. نو مونږ یو ځل بیا دلته چې کړی دی ریټرن کړی دی، ریټرن کې مو بیا لیکلی چې لاست نیم ډاټ کنزیومر او په دې کې بیا مونږ یو فنکشن کار کړی دی او پارامیټر مونږ اخیستی. نو دلته بیا مونږ دا ویلیو ریټرن کړی دی او ویلیو هم راغلی او لاست نیم هم مونږ سره دلته راغلی. اوس دا طریقه څه ډېره زیاته جنجالي ده. فرض که مثال د خبرې که چېرته زه راشم او دلته یو بل ویلیو پاس کړم، یعنې یو بل کنټکسټ یې جوړ کړم. زه ولیکم چې لیټ ایج او بیا ولیکم چې کریټ کنټکسټ. صحیح شو. اوس به دا هم زه دې ځای چې کوم پرووایډ کوم، نو زه به دا دې ځای لرې کوم، لیکم چې دا چې کوم موږ سره ایج دی، ایج کې به دا لومړی توری لرې کوو اصولا. نو دلته راځم لیکم چې موږ سره چې دی ایج دی ډاټ او بیا لیکم چې پرووایډر. دې کې دننه به تاسو دا پیسټ کړئ. اوس دا دې ځای نه ایکسپورټ کول هم غواړي نو لیکم چې لاست نیم او بیا لیکم چې ایج. نو دلته به موږ سره شي دا به ایکسپورټ شي. اوس دا که بیا زه دلته استعمالول غواړم نو څه به کوم، امپورټ کوم به. نو زه لیکم چې دا چیکه ایج به دلته موږ سره امپورټ شي. او دلته اوس ګورئ چون موږ سره یو فرست نیم و بیا لاست نیم و، نو دلته چې کوم موږ ریټرن لیکلی دی د دې ریټرن نه به زه دا چې کړم کټ کړم، قوسونه به دلته اچوم او بیا به لیکم چې موږ سره چې دی ایج دی ډاټ کنزیوم او په دې کې دننه به دا چې کوم کال بیک فنکشن اخلم او لیکم چې مطلب ایج او دا به دې رقم تا چو بیا به لیکو چې ریټرن دا به دا پیسټ کوم او لیکم چې مای ایج ایز چې شی ایج. نو ګوره لکه تاسو راشئ دا کوډ صحیح دی، لکه دې کې څه مشکل نشته. زه به راشم ورته وایم چې بند دی به او مونږ
چې ته وې سین پی ایم حاضر لري لاړې سی डी مای بن ایپ او بن دیو دا برنج اوکې نو ځکه زه راشم تاسو ګورئ ایج خالی ده ځکه ایج کې موږ ویلیو نه دی لېږلی اوس که چېرې زه راشم دلته ایپ ته او دیز نه زه ایج ته ویلیو لیکم چې مطلب ویلیو لیکم چې 35 دلته به تاسو سره راشي This is my component. I am Jawad. My last name is Khan. My age is 35. نو اوس موضوع دا چې ته څومره پرووایډر ډېرې نو کنزومر تا سره څه کېږي ډېرېږي نو دا رقم ته کوډ کلی کې که ته مطلب ایکسپرټ یې او پوهېږي خو مسله نشته که نه بیا خو مسله شوه نو دې مسلې د حل لپاره موږ سره یو حق راځي څه په نوم باندې یوز کانټیکسټ په نوم باندې نو بیا موږ دومره غټ کوډ لیکلو ته ضرورت نه لرو موږ دلته صرف راځو او موږ ته پته ده دا حکم موږ چېرته ډیفاین کوو همیشه کمپوننټ کې په ټاپ کې نو تاسو به لیکئ چې یوز او بیا به لیکئ چې کانټیکسټ څه به لیکئ کانټیکسټ تاسو سره به بره کانټیکسټ امپورټ هم شي دا به یو ویریبل تا شوی لکه موږ سره چې دی فرست نیم د لیکم چې اف نیم صحیح شو او دا فرست نیم به تاسو په دې کې دننه هم لیکئ پوه شوئ موضوع باندې بیا راځم څه کوم لاست نیم د لیکم چې ال نیم او په دې کې راځم څه کوم لیکم چې لاست نیم او بیا راځم موږ سره ایج دی نو دا به زه لرې کوم به لیکم چې دی موږ سره دلته موږ سره ایج دی وشو که نه بس څه به کوو څه به چې دی خوښ یې هغه به کوې دا به دیز نه کټ کړم او دا دومره کیسې چې موږ دلته وکړې دا ټول به دیز نه ډیلیټ کړم دا به پیسټ کړم د دې په ځای به ولیکم چې اف نیم د دې په ځای به ولیکم چې ال نیم د دې په ځای به ایج ولیکم اوس که زه راشم څه ایرر شته نشته نو هغه کوډ ختم شو مونږ د دې حق د لارې نه ډایرکټ کولی شو ویلیو چک کړو دلته اکسس کړو دې نه وروسته له هغه نه استفاده وکړو اوس که زه بیا راشم مثال ته لیکم چې جواد نه دی احمد دی او بیا لیکم چې خان سره احمد ځای هم شته نو اوس که زه راشم نو ګوره This is my component. I am Ahmad. My last name is Khan Ahmad Zay. My age is 35. نو دې سره ستاسو د کنسټرکټ API چې کومه موضوع وه ختمه شوه سبا نه به بېرته خپل پروجیکټ سټارټ کوو او بیا به مخکې ځو صحیح ده نه هغه نه لنډېږي به تاسو همدغسې لیکئ چې څنګه پرووایډ کېږي همدغسې به تاسو پرووایډ کوئ